سلامونه مې قبول کړئ کوم خلک چې د دویم واده شوق لري نو دا ویډیو د خامخا وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو سره څه داسې معلومات شریکوم چې که یو څوک دویم واده کول غواړي نو د هغه دپاره دا ویډیو ډېره زیاته ضروري ده. قدرمنو دوستانو، زموږ ستاسو په ټولنه کې هر انسان هر سړی غواړي چې دویم واده وکړي، خو د دویم واده دپاره ځینې خلکو سره مراد برابر وي خو هغوی توان نه لري چې ویې کړي، خو ځینې خلک یې بیا نشي کولی، هغوی سره د پیسې نه وي یا توان یې نه وي. نو کومو خلکو سره چې پیسې نه وي هغوی ته هم یو طریقه ښایم، او کومو خلکو سره چې پیسې وي هغوی ته هم یو طریقه ښایم. د ټولو نه اول خو در سره دا معلومات هم شریکوم چې په سعودي عربستان کې هم داسې یو قبیله شته چې هغوی خپل خاوند ته په ضد باندې دویم واده کوي، یعنې هلته چې د کوم سړي دوه ښځې یا درې ښځې یا څلور ښځې نه وي نو هغه ته سپک ګڼل کېږي، هغه سپک ګڼل کېږي، هغه ته داسې کتل کېږي لکه دا چې کمزوری وي یا د ده وجود یا د ده سامان سم کار نه کوي. نو په دې وجه باندې هغوی ته دویم واده یا دریم واده یا څلورم واده کول ضروري ګڼي. او په پاکستان کې بیا چې کوم سیسټم دی نو دلته خو ښځې بدې ګڼي چې دویم واده وکړي، خو که د چا وس کېږي نو که موږ تاسو وګورو نن سبا هسې هم د ښځو مقدار د ښځو تعداد زیات دی، نو په دې وجه باندې هر چا ته پکار دی چې دویم واده وکړي. که د دویم واده دپاره څه رکاوټ پیدا کېږي نو پکار ده چې خپلې ښځې ته تعلیمات واورول شي، اسلامي تعلیمات، او په دې سره د صحابه کرامو یا د انبیا کرامو زندگی هغوی ته بیان کړی شي، نو هغوی بیا په دې هر څه باندې پوهېږي، ځکه چې مسلمانانې ښځې چې کومې وي د هغوی په زړه کې بیا رحم وي او هغوی بیا په دې هر څه باندې پوهېږي، نو ځکه بیا ممکن دی چې اجازت ورکړی شي. خو په یاد ولرئ چې کله هم تاسو دویم واده کوئ چې تاسو دومره پوهېږئ چې د دواړو په منځ کې انصاف کولی شئ، بې انصافي نه شئ کولی، څه چې یوې ښځې ته راوړئ هغه بلې ښځې ته هم راوړئ او د دواړو ښځو خیال وساتئ، نو په دې سره به ستاسو په کور کې خوشحالي نوره هم یو په دوه شي.